السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی یو ځل بیا زموږ چینل ته. دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک آیډي نوم سټایلش ته چینج کړو. یعنې نن سبا اکثریت ملګري دي چې هغه غواړي خپل فیسبوک آیډي نوم سټایلش کړي، خو له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، ډېر ایررز ورته راځي. خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو ډېر اسانه طریقه ښیم چې د دې طریقې په واسطه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په 2-3 منټو کې خپل فیسبوک آیډي ته نوم سټایلش کړئ. نو راځئ ویډیو ته او طریقه په ویډیو کې وګورئ. دوستانو، اول زه تاسو ته ښیم چې د دې آیډي دا نوم سټایلش دی او که نه دی. تاسو وګورئ دوستانو چې د دې آیډي نوم سټایلش نه ده، خو دا به په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې دا به موږ څنګه سټایلش ته چینج کوو. نو دوستانو، اول به تاسې راشئ پلی سټور ته. چې پلی سټور ته راغلی، دلته به سرچ کوئ وي پي ان سوپر. وي پي ان سوپر به تاسو پیدا کوئ. دلته به راشئ، لاندې به وګورئ وي پي ان سوپر. دغه دی موږ سره وي پي ان سوپر. په دې باندې به کلیک وکړئ. دا ما الریډي انسټال کړی دی، تاسو به انسټال کړئ. بیا چې کله انسټال شوی په اوپن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو اوپن کړه دوستانو، دا شانتې یو انټرفیس کولاویږي. تاسې به راشئ په فاسټسټ لوکیشن، په دې باندې به کلیک وکړئ او دا به دلته لږ پینګینګ کوي، لږ سرچ کوي چې هغه کنټریز ټول ریفریش کړي او کنټریز موږ ته راوړي. چې کله مو دا اوپن کړ او دلته به راشئ او به ګورئ تاسو کنټري سپین. دوستانو، مهم نه ده که دا وي پي ان سوپر وي، که سوپر وي پي ان وي، که ټچ وي پي ان وي، چې هر وي پي ان وي مشکل نه لري، خو یوازې مهمه پکې کنټري ده چې تاسو باید سپین کنټري پیدا کړئ. که هغه هر هیواد وي او که هر وي پي ان وي مشکل نه ده، خو چې سپین کنټري پکې موجود وي. نو را به شئ، دلته به سپین کنټري وګورئ، سپین به پکې پیدا کړئ. دغه سپین کنټري ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دا به څنګه شي، اوس کنیکټ شي. دا دی کنیکټ شو. چې کله کنیکټ شو نو تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته. دوستانو، هیڅ مشکل نشته، تاسو به راشئ خپل عادي ساده فیسبوک ته. مهمه نه ده چې تاسو لاړ شئ کروم کې یو ځل فیسبوک کولاو کړئ، نه، راشئ خپل فیسبوک ته. چې کله فیسبوک ته راغلی، بیا به راشئ د درې ډاټا باندې به کلیک وکړئ. چې په دې مو کلیک وکړ، دا شانتې صفحه کولاویږي. بیا به راشئ سیټینګ اینډ پرایویسي ته، او بیا به راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. او بیا به په اکاونټ کې په پرسنل اینډ اکاونټ انفارمیشن په دې باندې به کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک وکړ، بیا دا شانتې یو صفحه کولاویږي. تاسو به راشئ نیم ته، په دې نیم باندې به کلیک وکړئ. نو دلته موږ سره د نوم د چینج کولو هغه صفحه کولاویږي. چې کله دا شان صفحه کولاو شوه، نو تاسو به راشئ سیمپلی یو ویب سایټ ته. هغه ویب سایټ لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم. تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې د دې ویب سایټ لینک پیدا کړئ. را به شئ دې ویب سایټ ته. دا ویب سایټ ده، لینک یې په ډسکرپشن کې پروت ده. چې کله دلته راغلی، نو بیا به راشئ لاندې به راشئ. دلته موږ ته یو آپشن راکوي د نوم دپاره، هلته به موږ خپل نوم لیکو. دا ګورئ رایټ نیم، چوز نیم سټایل فنټ. دلته به خپل نوم ولیکئ چې هر نوم تاسو غواړئ ورته ورکئ. دلته به زه ولیکمه نوم نوررحمان. چې کله مو نوم ولیکل، دلته موږ ته اپشن یې راکوي د نوم د چینج کولو دپاره، سټایلش فنټ دپاره. تاسو ګورئ چې په دې باندې کلیک کړئ، دا سټایلش دلته چینج کیږي. دا زموږ دپاره یو پریویو غونته کې ده. که دلته کلیک وکړئ، دا شانتې چینج کیږي. نو ګوره چې په دې د پاسه کلیک کوئ، دا شنه پټه باندې، دا ځان ته یو سټایل غوره کوي او بدلیږي، مختلف قسمه ډیزاین اخلي.
په دې باندې کلیک کوئ نور هم ډیزاینونه مخته راځي چې هر یو ډیزاین مو خوښ شو هغه به کاپي کوئ. زما خو دا ډیزاین خوښ شو زه به دا شانتې کاپي کړم. دا به زه ټول کاپي کړم سلیکټ به کړئ او بیا به راشئ په کاپي باندې به کلیک وکړئ. دا کاپي ده چې کله مو کاپي کړ بیرته به راشئ خپل فیسبوک ته او دا نومونه به دواړه ډیلیټ کړئ. دا به دلته پیسټ کړئ. دا به هم ډیلیټ کړم او دلته به یې پیسټ کړم. تاسو بیا ځان ته په خپله خوښه نوم برابر کړئ چې سره کم یې برابروئ. چې کله مو دا وکړ نو که چیرته مو دغه وی پی ان نه وي کنیکټ کړی نو بیا تاسو ته په چینج کولو کې یو ایرر درکوي. هغه داسې ایرر وي دا مشکل درکوي چې دغه شانتې فنډز فیسبوک کمیونټي نه مني. نو که چیرته مو وی پی ان کنیکټ کړ هیڅ مشکل نشته نو را به شئ دلته په ریویو چینج باندې به کلیک وکړئ. په دې به کلیک وکړئ ریویو چینج. نو دا د موږ سره یو اپشن راکوي چې احمدزی نوررحمان دا شانتې نوم غواړي او که نوررحمان احمدزی. دلته بیا ستاسو خوښه ده چې هر یو نوم ورته سلیکټ کوئ خو زه به ورته دغه نوررحمان احمدزی انتخاب کړم او د سیو کولو دپاره به تاسو دلته خپل فیسبوک پاسورډ ولیکئ. چې کله مو پاسورډ ورکړ نو بیا به راشئ په سیو چینجز باندې به کلیک وکړئ. په دې سیو چینجز باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دا و موږ سره د فیسبوک اکاونټ ته سټایلش نوم ورکول. تاسو وګورئ په مکمل طریقې سره دا چینج شوی ده. اوس راځو ګورو په پروفایل کې چې زموږ د اکاونټ نوم چینج شوی او که نه. را به شئ پروفایل ته او دا به تاسو ریفریش کئ. تاسو وګورئ چې دغه د فیسبوک پروفایل نوم سټایلش فنډ ته یا سټایلش ته اوښتی ده. نو دا و موږ سره د فیسبوک اکاونټ د سټایلش نوم طریقه. دوستانو یو خبره یاد ساتئ که تاسو غواړئ د دې ویب سایټ څخه استفاده وکړئ دې نه هم استفاده کولی شئ خو د سټایلش فنډز لپاره په پلی سټور کې ډیر زیات کیبورډ پرتې دي یا سټایلش فنډ لپاره اپلیکیشن تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ له هغه څخه استفاده وکړئ. زه به تاسو ته دلته ولیکم یا وښیم دا ویب سایټ یا دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دې کې ډیر زیات فنډز میلاویږي. دلته به سرچ کړئ ایپ بی سټایلش فنډ ایپ بی سټایلش نیم میکر. چې دا مو سرچ کړ بیا به راشئ لاندې دغه یو به تاسو ډاونلوډ کړئ نیک نیم فایر. په دې کې ډیر زیات سټایلش فنډز دي دې نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. دې کې ډیر مختلف قسمه فنډز پراته دي یا که دا نه ډاونلوډوئ بیا راشئ لاندې یو بل د هغه کې ډیر زیات فنډز پراته دي. پرو نیک نیم فار ګیمرز دې کې ډیر زیات دغه پراته دي فنډز دې نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ.